سلامونه د سبا نیوز کتونکو د نړۍ تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. علي خامنه‌ای وایي له امریکا سره خبرې اترې بې ګټې دي. د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای ویلي دي تجربو ښودلې ده چې له امریکا سره مذاکرات د ایران د ستونزو په حل هیڅ اغیز نه لري. هغه د ایران هوایي ځواک له قومندانانو سره د لیدنې په مهال ټینګار وکړ چې له امریکا سره خبرې نه هوښیاري ده، نه شرافت او نه هم د عقل پریکړه ده. علي خامنه‌ای د جمعې په ورځ د سلواغې 19مه د ایران پوځ د هوایي ځواک له قومندانانو سره د کتنې په مهال ویلي دي دا فکر دې نه کوي چې که له امریکا سره د خبرو میز ته کینو د ایران ستونزې به حل سي. نوموړي زیاته کړه چې تجربه په ډاګه کړې ده چې هیڅ ستونزه له امریکا سره د مذاکراتو له لارې نه ده حل سوې. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر بیا د ایران په ضد د لوړې کچې فشار تګلاره بیرته راپیل کړې ده او د ایران د نفتو صادرات سفر ته د رسمون فرمان یې لاسلیک کړی دی. هغه ویلي دی چې د ایران حکومت باید په نورو هیوادونو نفت ونه پلوري. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا له خپل ایراني سیال سره د خبرو کولو لیوالتیا ښودلې ده. د ایران مذهبي مشر ویلي دی د دوی حکومت په 90مه سلیزه کې له امریکا سره مذاکرات وکړل او له 2 کلونو وروسته یو تړون رامنځته سو. نوموړي زیاته کړه چې ایراني لوري په مذاکراتو کې ډیر امتیاز ورکړل، خو په پای کې امریکا او د هغې ملګرو دغه تړون ته ژمنتیا ثابته نه کړه. علي خامنه‌ای ټینګار وکړ چې دغه تړون تجربه باید د ایران لپاره یو عبرت وي. هغه وویل امتیازات مو ورکړل، مذاکرات مو وکړل، له خپلو دریځونو تېر سو، خو هغه نتیجه مو وغوښتله ترلاسه مو نه کړه. هغه وویل بالاخره همدا تړون سره له دې چې د ډېرې نیمګړتیاوې لري د مقابلې لوري لخوا مات، نقض او له منځه یوړل سو. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.